بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا ځینې خلک په لمنځو باندې پسخان وایي، مثلا ویډیو یې جوړ کړي، فیسبوک ته ورکړي یا بل ځای ته ورکړي، جمع ودروي، غلط الفاظ وایي یا داسې په لمانځه کې غورځي راغورځي، په لمانځه باندې پسخان وایي. دا خلکو د څه حکم دی په شریعت کې؟ خیر الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 202 هغه لیکلی دي چې لمونځ د شاعر اسلام څخه دی. د لمانځه سره پسخن او استهزاء کول والا به د ایمان هم تجدید کوي، د نکاح به هم تجدید کوي، یعنی ایمان به هم برته راوړي او نکاح به هم برته تړي. کم خلک چې دغه شان ګوري یا داسې ډراما یا داسې د ډرامایانو حوصله افزایي کوي پر خاندي، دا هم سره سخت ګناهګار او مجرمان دي. او کم خلک چې دا ویډیو نشر کوي مخته، دا هم سخت مجرمان او ګناهګار دي. د عبرت په تور باندې هم دغه شان نسې نشر کولی، ځکه دا مسلمان په دې شي باندې پسخن ولیدي، دا د اسلام څخه خارجیږي، د نکاح ماتیږي. باید محترمینو د شاعر اسلام سره څوک مذاق، پسخن، استهزاء ونه کړي. ښه اعمال به کړي وي، ایمان به د لاسه ورکړي، نکاح به د لاسه ورکړي. دا د پسخن او د مذاق شان نه دي. ښه په خلوص سره باید دا خبره ومنل سي او دا هر مسلمان ته ورسول سي چې کم خلک یا دا ویډیو نشروي یا داسې پسخندیانو باندې خاندي، لمانځه کې خبرې غلطي خبرې کوي، بیا وایي الله اکبر، یا پکې غورځي راغورځي پسخن وایي، د دغسې خلکو سخته حوصله شکني وکړي او په سختي سره د غندنه وکول سي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.